ځوانان یې شهادت رسولي. د واشنګټن ساتونکو دپاره د امریکا روزل شوي جاسوسان او د هغوی د مزدورانو لخوا نه دغه رقم وحشت او بیا په عین وخت کې د رسنیو خاموشي. تاسو به د ځینو پلورل شویو اجیرو مزدورانو امریکایي ترجمانانو لخوا د لوګر هغه پیښه د هغه غندل لیدلې وي چې څومره په لوړه کچه باندې د امریکا او د CIA مزدورانو هغه خلک چې امریکا او CIA روزلي وو چې یو نوم د پلار نوم قوم کلی هر څه یې رسنیو ته وړاندې شول چې هغه خلک بېګناه نه بلکې نظامي خلک وو، لیکن دوی هغه نه متعلمین جوړ کړه. هغه خبریالان چې خپل ضمیر په ډالرو خرڅولی شي، د امریکایانو غلامي او مزدوري کولی شي، د امریکایانو اشغال طلبي کولی شي، هغه ډېر په اسانۍ باندې له اربکیانو نه محصلین هم جوړولی شي. هغه ډېر په اسانۍ باندې د امریکایانو په ټانګونو کې ناست امریکایي اشغالګرو نه ملکیان جوړولی شي. هغوی د CIA په مرکزونو باندې د حملې په وخت کې د استشهادي کنډکونو لخوا د ګزارونو په وخت کې هلته له ناستو صلیبیانو نه ملکي انجینران هم جوړولی شي. هغوی د امریکا د B-52 د طیارې د نسکورېدو په وخت کې هغه پیلوټانو ته حافظان د قرآن هم ویلی شي. ځکه یو څوک چې د پیسو په بدل کې خپل ضمیر، وجدان، ناموس هر څه خرڅولی شي، هغه ته بیا دا اسانه ده. راځو د لوګر او د هلمند د پیښې ترمنځ توپیر ته، ګیفت ته، هغه فاصلې ته. که د لوګر په برید کې ملکیان وژل شوي وي، ویډیو تصویر د مړو جسدونه ولې له رسنیو نه پټ شي؟ یو بل، لوګر ولایت څه د بنګلادیش یا د ساوت افریقا کومه جزیره نه ده چې خبریالانو لاسرسی نه ورته درلوده. لوګر د کابل په 40 کیلومترۍ کې پروت ولایت ده. په دغومره فاصله کې خبریالانو ونه شو کولی چې تر ننه پورې یو راپورتاج په دې باندې جوړ کړي او ثبوت سره رسنیو ته وړاندې کړي چې دغه خلک ملکي خلک وو. لیکن په مقابل کې نن د هلمند د پیښې طالبانو یا په سوشل میډیا کې سوشل ورکرانو له سند سره یوه ویډیو لاس په لاس کړله چې هلته واړه ماشومان، ګلالي ماشومان د دغه وحشي امریکایي روزل شویو مزدورانو لخوا نه دا چې په شهادت رسېدلي بلکې ټوټه پرچه مازغه او وینې ګډ وډ له غوښو سره د کور په غولي کې پراته دي. هغه څوک چې د دغه شهیدانو ورثه دي، وارثان دي، د هغوی له خولې نه دا اقرار ده چې د امریکا روزل شویو جاسوسانو دغه پیښه، دغه وحشت کړی ده. اوس راځو د ژورنالستانو رسالت او بېطرفي ته. لوګر کې د امریکایانو له روزل شویو جاسوسانو نه محصلین جوړ کړل، خو لیکن نن د هلمند په پیښه باندې هغه دردونکې پیښه چې یو څوک معمولي لږ غوندې ضمیر و وجدان ولري دا ویډیو نشي کتلی. ما تر پایه والله بالله که کتلی، ځکه زه په کور کې بچي لرم، تورسري لرم. ما ته مې هغه بچي و هغه تورسري، ما ته خپل مصطفی جان، خپل احمد او محمد، ثنا او کلثوم مخې ته درېږي. نو د غرب روزل شویو ژورنالستانو، خبریالانو، مزدورو رسنیو، په ډالرو پلورل شویو بې ضمیره د بلیک واټر جاسوسانو ستاسو دپاره
یو شعرم یو شاعر لیکلی ده چې متاسفانه د شاعر نوم ما ته نه راځي، خو هغه شعر دا ده، وای قلم د زما په وینو سور د خبریاله، قلم د زما په وینو سور د خبریاله، او فکر دی د سور کافر مزدور د خبریاله، لګیا یې د پردیو ارزښتونو ته خدمت کړې، لګیا یې د پردیو ارزښتونو ته خدمت کې، ګڼلی دی دا خپل ولس تربور دی خبریاله، ته بوخت یې د ډمتوب په مجلسونو، په مجلس په راپورونو، خو زما کلی بیا ماته سور تنور د خبریاله. ستا دپاره د انډیا سریالونه ډیر مهم دي، ستا دپاره د بالیوډ د فلمونو اداکاران ډیر ضروری دي، ستا دپاره دا راپور ډیر ضروری ده چې د CIA او د بلیک واټر روزل شوي مزدوران او جاسوسان دا متعلمین معرفي کې. که طالبان په 20 حمله کوي ملکیان دي پکې، که طالبان په ارګه حمله کوي ملکیان پکې وژل کیږي، که طالبان د CIA په مرکز باندې ورځي ملکیان پکې وژل کیږي، که طالبان رینجر او د اشغالګرو ټانګونه په بمونو الوزوي ملکیان پکې وژل کیږي، که طالبان کومه قلي اردو په بل مخاړوي ټول پکې ملکیان وژل کیږي. اوس مونږ نه پوهیږو چې د تاسو دا نظامیان چیرته اوسیږي، په خرو سفر کوي، په اوښانو یې کوي، مریخ کې اوسي، ارګ کې ملکي، قلي اردو کې ملکي، د CIA دفتر کې ملکي، ارګ کې ملکي، رینجر کې ملکي، ټانک کې ملکي، B-52 کې ملکي، د هندوستان تیارو کې ملکیان، د تاسو په هغه بمبیراکو ټول ملکیان دا نظامیان مو چیرته دي؟ دغه خو موږ ته لږ راوښیي که نه یارانو. الله مو تباه که، الله مو ذلیل که، تر څو چې رسنۍ اصلاح نشي، تر څو چې د غرب روزل شوي، د غرب پاخور لوی شوي بې ضمیره په 150 میلیونه ډالرو پلورل شوي ژورنالستانو ژبې پرې نشي او سترګې راونه ویستل شي، تر څو افغانستان کې سوله ناممکنه ده. وام اورېده قاري صاحب محترم، لینک درته اچو، لایو خپرونې ته راشه او وا دې اورېده ذاتینو مخکې به ځو انشاءالله. قاري صاحب محترم که د مونږ غږ اورې نو لایو خپرونې ته راشه، د لایو لینک هغه مې هم درلېږلی ده او د اسټیم لینک مې هم درلېږلی ده، نو ته چې راشه لایو ته نو علاوه د چا خبره وا دې اورېده کار وشي انشاءالله. نو ته چې زما د بچیو مظلومیت، زما د بچیو ټوک ټوک اندامونه، زما د بچیو شیندلې مازغه، ما د بچیو په وینو سره دیوالونه رسنیز نه کې، ستا ژوند په کومه معنا باندې، ستا ژوندي پاتې کېدل په کومه معنا باندې، ته د عیش او عشرت کوه، ته د په محفلونو کې ډمې ګډوه، ته د شرابو نشې کوه، زما ولس به په وینو کې لت پت وي. طالب په قلي اردو حمله کوي ملکیان، د CIA په مرکز حمله کوي ملکیان، د تاسو په بیسونو حمله کوي ملکیان. نن هغه بې ضمیره امریکایي ترجمان د حج او اوقافو غلام او مزدور وزیر، د پیغلې زوی،
نن چیرته ده؟ حلیمي، قاسم حلیمي چیرته ده؟ غږ مې درځي؟ د کاڼه او د ړانده زامنو غږ درځي؟ د لوګر د پیښې غندونکو نن مو د هلمند په ماشومانو باندې ولې سترګې ړانده دي؟ د لر او بر سیکولرانو او کمونیستانو نن مو په یوه ناره باندې د یو خبریال وژل غندل. دغه د مظلومو هلمندیانو هلمندي ماشومانو اواز مو ولې جګ نه که؟ سیکولرانو د سرې ټوپیو او د شنو ټوپیو د غرب لنډغرو نن خو مو په ټویټر کې د خبریال او د لوګر د پیښې غندنه ډېر په ویاړ کوله. نن د سیکولرانو، د کمونیستانو، د غرب د تالیسټو، د امریکایي مزدورانو، د مساجد او د منبر توهین کوونکو، په علماو باندې تاخت و تاس کوونکو ټول اکاونټونه چک کوي. د هلمند په پیښې باندې ګونګه خاموشي ده. خو خبردار ټولو رسنیو ته، ټولو ژورنالستانو ته، ټولو سیکولرانو ته، ټولو خلقیانو ته، ټولو پرچمیانو ته، ټولو نشنلستانو ته وایم چې یوازې زمونږ خپرونه ستاسو دپاره کافي ده. د میلیاردونو میډیا په مقابل کې مونږ یو څو کسان په نشتو وسایلو د تاسو لپاره کافي. عزتمندو لایف خپرونه شیر کوي. مونږ د میډیا په انحصار کې یو. مونږ د هغه ژورنالستانو سره لاس او ګریوان یو چې خپل ضمیر، وجدان، ناموس، عزت، رسالت، اخلاق هر څه په ډالرو باندې پلورلی دي. نن که د هلمندي ماشومانو شکېدلي ګریوانونه، شیندلي مازغه، ټوک ټوک وجود، کباب کباب غوښې، په وینو سره دیوالونه، آه او فریاد، ژړا او ویر نن ما او تا خلکو ته ونه رسوو، دا مسؤلیت خو بل څوک نه ادا کوي. نن که د هلمندیانو غږ ما او تا جګ نه کو، ډاډه اوسېږئ سبا د ما او د تا د بچی غږ جګول خلاصه کوي چې د دفن او د کفن به څوک نه وي. نن د ټولو غرب فکره هغه څوک چې له طالب سره، اسلام سره، منبر سره، مقدساتو سره، جماعت سره، مدرسې سره، لونګۍ سره، کلمې سره، قرآن سره، حدیث سره تضاد لري. نن تاسو وګورئ د هغوی اکاونټونه وګورئ چې د دغه هلمندۍ ماشومانو، ګلالیو، وړو وړو جینکیو، غاټولانو د ګلاب ګلونو باندې څنګه خاموشه دي، څنګه په یو حالت کې هغوی پراته دي. تاسو خو هغه ویډیوګانې کتلې دي. الله، دا به د چا موري، دا به د چا بچی وي، دغه پروت ځوان به د چا پلار وي، دا به د چا جګرګوشه وي، د چا د زړه ټوټه به وي. تاسو کور کې بچی نه لرئ، کور کې ماشومان نه لرئ. ته خدای چې د هر چا په کور کې یو ماشوم وي او په هغه کور کې 40 کسه 50 کسه غړي، ځوانان، ماشومان، زنانه، سپینګیري وي، دغه ماشوم لکه د طلا غونډاری پکې رغړي رارغړي د ټولو ورسره طبیعت برابري که نه؟ نن په یو کور کې تر 6 اوو پورې زیات همدغسې د ګلاب ګلونه، دغسې غوټیګانې، دا یې مازغه، وینې، هډوکې، خاورې، دیوالونه او خټې هر څه ورته ګډ وډ کړل. څه رقم په بې حسۍ او بې څوکۍ کې پراته وو. څه رقم هغه وینه بهېدلې وه. مونږ ته د دغه مظلومانو مونږ کله هم دا نه دي ویلي چې طالب دې ولې مړ کړ، ولې دې بشارت ورسو، ولې د طالب د شهید جنازه په ټانګ پسې کاش کوي. سیکولران خو یې نه وایي، مونږ هم دا نه وایو، ځکه چې هغوی خپل غچ اخلي، هغوی خپل انتقام چاته نه پرېږدي. دغه مظلومانو څه کړي دي؟ ته خو سره علاقمندان یې، تا ته خو جنګ ډېر اسانه ده، نو پرابلم. واټ از ډز چې شروع وکړي بس دا غار په دې ولې او هغه په دې ولې.
نن د دغه ماشومانو جرم او ګناه څه وه؟ په کوم جرم دې په شهادت ورسوه؟ ولې د لر او بر سیکولر، ملحد، غدار، شرابي، نشهیي، زناکار، لوتی ټول نن پې باندې خاموشه یاستئ. لیکن هغه د لوګر پیښه چې ټول همدغسې ملحدین او سیکولران، همدغسې قطاع الطریق، همدغسې د سیایي روزل شوي مزدوران پکې ووژل شول. لیستونه یې درته راوړه، تا د پوهنتون محصلین ترې نه جوړ کړل. طالب د تعلیم او د تعلم او د پوهنتون او د ترقۍ دښمن معرفي کړه. مذهب او دین او هر څه ته د کنځلې ورته وکړې. نن د اوقافو وزیره د پیغلې زو د مونږ غږ خو هم واوره، که نه د دغه مظلومانو غږ واوره. نن راجګ شه چې هغه ورځ د شراب وهلي وو، له خولې نه د زګونه بادېدل، د دې اسلام اتلانو او علمبردارانو د صلیب ماتونکو ته د تان او لعن ویلې، تاخت و تاز د پې کوه. نن ولې خاموشه؟ سیکولره، غلامه، ترجمانه، مزدوره، په ډالرو روزل شویه، پلورل شویه، بې وجدانه، نن ولې خاموشه؟ مونږ هم خاموشه سو، مونږ هم چپ شو، په دې هر څه باندې خاورې واچو، تظاهرات وکړو، جلوسونه وکړو، خپل حق په تظاهراتو وغواړو. دیموکراسي ده که نه؟ جمهوریت ده. صحیح ده. دا د بېغیرتۍ درس مونږ ته مه راکوئ. زمونږ افغانانو ته د بېغیرتۍ درس مه ورکوئ. داسې وایي چې مونږ بېغیرته یو، لکه شاه شجاع غوندې مخ راواړئ ورته مونږ غلط شولو. امریکایان هسې هم درنه روان دي، تښتي. قاري صاحب راغلی د الله پاک مو عزتمن لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایق خپرونې ته په خیر راغلی. له یو دردناکې پیښې سره، له یو بوږنونکې پیښې سره مو نن بیا لایق خپرونه د قاري صاحب محترم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. او له الله تعالی نه مو امید او ارزو او هیله دا ده چې دغه پیښه د دغې امریکایانو د مزدورانو د وحشي ځناورانو وروستی پیښه شي او دا د دوی وروستی ظلم شي. او د الله تعالی نه ارزو دا ده چې نور د دغې ظالمانو په تابوت هغه وروستی میخ هم ټک وهل شي او د افغانستان دغه پاکه خاوره د دوی نه، د دوی د دې نجسو پلیتو قدمونو نه پاکه شي. زه د دې پیښې په اړه خو